अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी ये बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समन्ना आबदारी। ये कानी चूती ओ बादी खजाने कुनत परशी समिल्ला दुर्बिशाने। इलाही गुंशई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई। मखंदन अज़लबी अन गुंशबागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जे साफो दुर्द पेशा रंचदारी। ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ हुआ सैयदना मौलाना बुज़ुर्गान किराम दे आयात मुबारक बांधी सूरत हूद। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दासरुम में आशूस लगे रोजी पके पाती दी इश पदे आयात की मंगल लगे लगे खबरी को बसदा रमज़ान के बफे पिंजों में शुरू की कुरान भी मुबारक दे समंदर दरिया पकुज़ के बंदे और कमालातो किताब दी तो खबरी जमीउल इल्म फिल कुरआन लाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाल।
ټول علوم په قرآن عظیم مبارک کې دي، لیکن د خلکو په همدغې نه قاصر دي، ورته نه رسېږي. قرآن عظیم کې داسې الفاظ شته چې د هغې په معنا سوا د خدای او د رسول نه بل څوک نه پوهېږي. د هغې حقیقي معنا د یو خدای او د پیغمبر په مابین کې راز دی. هغې ته زموږ پوهه نشي رسېدی او کار پکې نه کوي. دا داسې سمندر دی. تفسیر قرطبي کې راغلی دی چې یو سړی راغی فاروق اعظم ته مخامخ ودرېده او ویې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه مسلمان شوم. فاروق اعظم په خپل دور خلافت کې پهلوان د صحابه مبارکو اوچته هستي هغه ورته وی چې دا اسلام خو داسې ښکاري لکه د روم چې وی او ستا لباس چې دی دا د روم د خلکو دی. وی چې داسې کار دی چې تا اسلام د څه وجې نه راوړو. وی صاحب په جلخانه کې ستاسو یو مسلمان هغه دا آیات مبارک وی ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هغه دا آیات مبارک وی د سورة نور او بیا دا سړی چې دی فاروق اعظم ته د دې آیات تفسیر هم کوي. چې تا ته پته ولګي چې قرآن شریف مبارک یو عظیم نعمت دی او بیا په دې را روان رمضان کې د رمضان سره بل شان تعلق دی. قرآن دی، رمضان دی، د هغې سره د قرآن عظیم بیا بل شان تعلق دی. هغې کې به ډېر تلاوت کوي، په یادو باندې په قرآن شریف کې به کوي. د دې قرآن عظیم ته حق ادا کوي، ورنه په ورځ د قیامت په الله تعالی د قرآن شریف تپوس کوي. د قرآن شریف په باره کې به چې تا ما دا کتاب در لیکلی و چې تا ورسره څه کړي وو. القرآن حجة لك او عليك. رسول الله فرمایي دا قرآن عظیم به یا ستا دپاره دلیلي یا به په تا دلیلي. تا چې د دې قرآن شریف حق ادا کړي، دا قرآن شریف په ستا دپاره دلیل شي د ایمان. او علیک رسول الله فرمایي چې دا قرآن عظیم به ستا خلاف گواهی ورکړي چې د زما څه خیال نه دی ساتلی. یا الله دې زما نه غافل پاتې شوی دی، د خو زما لفظ یې نه دی ویلی، زما په معنی یې ځان نه دی پوه کړي.
زما په مقتضا یې عمل نه دی کړی، دا ته څنګه مسلمان یې چې تا کم از کم هغه قرآن شریف مبارک هم نه دی ویلی، دې کې خو نورې ډېرې خبرې دي. نو قرآن عظیم یا ستا دپاره دلیل دی یا به په تا دلیل شي. الله ته به ووایي چې دې سړي زما حق نه دی ادا کړی دې زنانه، نو په تا به دلیل شي، بس تباه شوې. ته کوه که نه چې تاسو نه منځونه کړي څه وشو، تاسو نه روجې نیولي دي څه وشو، څونه حجونه دې کړي دي څه وشو. قرآن عظیم مبارک چې دی دا د الله یو لوی نعمت دی. ویخه هغه سړي تفسیر کو، وی صاحبه ما تمام آسمانی کتابونه ویلي دي، تورات، انجیل، زبور، صحیفې، دا ټول کتابونه ما ویلي دي. دی یو آیات ومن یطع الله ورسوله ویخشى الله ویتقه فاولئک هم الفائزون، څلور جملې دي، څلور جملې. تمام آسمانی کتابونه په دې کې راغلي دي. فاروق اعظم په شوق کې راوستوي څنګه پکې راغلي دي. یو غریب او عجیب تفسیر کوي. هغه مسلمان د آیات ویلي او د دې آیات ته وجه نه مسلمان شوی ما. ومن یطع الله، چا چې تابعداري وکړه د خدای، د دې تعلق د فرض سره دی. ورسوله، د دې تعلق د سنت سره دی. عبادت د خدای بکې خو په طریقه د جناب رسول الله بکای. تا عبادت کړي دی او په طریقه د رسول الله نه دی، دا عبادت الله په یو پیسم نالي. تا ته سنت معلوم نه دی. د سنتو به خیال ساتي. یو وارې به په سنتو ځان پوهیږي. د قرآن عظیم څه خبرې وي چې دا مه کوه دا کوه. داود طایی علامة الدهر د امام اعظم د زمانې یو سړی ورته راغی، وی صاحب ما ته نصیحت وکړه. وره دې نصیحت ته وره. وی ما ته نصیحت وکړه او جز خو مختصره خبره وکړه. ما لا خبره هلته پرېښوده، مختصره غوندې خبره وکړه. وی ټیک ده. وی خدای چې د څه نه منع کړی ده چې هغه یې د الله ونه ویني. ګورې پام کوه، کوم شی نه منع کړی ده، لا یجدوک حیث نهاک. دا حدیث دی. داود طایی دی د امام اعظم د زمانې سړی دی چې تا خدای بیا نه مومي هغه ځای کې چې کوم ځای کې منې کړې. پام کوه، ګورې هلته کې دې ونه ویني. ولا یفقدک حیث امرک.
او کوم شی چې تا ته امر کړی دی هغې کې به ستا وجود ضروري هلته د عدم ضروري و دلته به د وجود ضروري وي سړي له خوند ورکړو چې ډېر ښکلي نصیحت یې ورته وکړو وی ضد دی وی ما ته لږ زیادت وکړه وی ښه وجعل الدهر یوما دا زه د لوی کتاب نه لګیا یم تاسو خو دلته دا واعظان دي هغوی خو څه علم نه دی کړی دا امامان دي دوی په څه پوهېږي دوی خو څه علم نه دی کړی دغه تنخوا دپاره په جومات کې لګیا دي هغوی خو څه علم نه دی کړی تا ته چا ویلي چې تا هغوی ته وایي دې ته خو ګناهګارېږي هغه پې پخپله نه پوهېږي دا خو به ته چاته ځې دا خو داسې نه کېږي بس وی وجعل الدهر یوما واحدا وی تمام جن یو ورځ وګرځوه وصمته عن شهوات الدنیا ته به په دې ورځ باندې ټول عمر به یو ورځ وګرځې په دې به روژه کې د مرګ په ورځ به روژه ماته کې د خواهشاتو د دنیا نه دا سمه روژه ده دې د سهار نه ماښامه پورې روژه نیولې ده هغه هم څه روژه ده د روژې چې څه تقاضا ده هغه نشته ته فکر وکړه وی ټوله بس ته دې کې د شهواتو د دنیا نه روژه که د مرګ په ورځ به روژه ماته کې بیا به جنت کې خوراک او څښاک وکړي دا سمه روژه ده دغه د روژه را روانه د دغه فرض ده پنځه ستنې د اسلام دي یو پکې روژه ده دې باندې اصلاح د نفس کېږي په دې روژه به اصلاح د نفس کېږي او په دغه ورځ به ماته کې وي بس ما ستاسو خدمت کې عرض کوو فاروق اعظم ته سړی لګیا دی ومن یطع الله دا د فرض متعلق دی ورسوله دا د سنت متعلق دی ویخشى الله دا د تیر جون سره لګېدلی دی د خدای نه ویرېدو په تیر جون کې او تقصیراتو نه توبه وویسته د توبې دروازه لرې ده داسې ورځ به راشي چې بیا به بند نه شي دلته توبه وباسه ویخشى الله د را روانې زندګۍ سره دی د خدای نه په ناروانې زندګۍ کې ویرېدل او د دې نتیجه دا ده په اولئک هم الفائزون دا څلور خبرې چې پکې وي دا کسان په خپل مراد باندې کامیاب شو فاروق اعظم ورته وی بالکل صحیح ده وی جناب رسول الله فرمایلی دي اعطیتو جوامع الکلم ما ته داسې کلمې راکړې شوي دي قرآن او حدیثو چې لفظ یې مختصري او په هغې کې سمندر په کوزه کې بند کړي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د دې علم دا مقام پورته دی دا پسو دی دا عالم د الله په کتاب پوهېږي د عالم پړو ته دی پیزار ته دی پیزار ګوټي ووي یو عالم نه مې واورېدل وی ته د ایمان نه خلاص شوې
نجی دا هغه د هغه پیزار دا په سترګو کې ده، هغه د الله په دین کې خواري کړې ده. ما 19 کال علم کړی، 4 میاشتې کې مې قرآن شریف یاد کړی. بیا مې مخکې په یو شپه کې 2 شپې کې مې ډېر ویلې دي تراوو کې. دلته یو زنانه راغله ویره دې تراوو کې زه قرآن شریف وایم. زنانه راپسې ولاړې وې دا روا ده، مې ناروا کار دی، ناروا حرام کار دی. دا اوس دا برقو والا پیدا شوي دي، دی بې پیسې نه دي، برقو والا چې ونه کېږي. په وړي کې جرابې جوړې دي، لکه دا زنانه ده، قدم خو عورت نه دی، لاسونو ته نور پالي پلامو دي، جرابې به چولي، جرابې چې چولي د دغه نظام ساته، چې نه یې چولي دا پورته دي، دغه پورته دي. د عالم مقام په دې پورته دی چې تا د نارواو نه منې کوي، دا کار مه کوه. ما وی که ته قرآن شریف ځان له په تراوو کې وی نو وایه حافظ دی، نو ځان له قرآن شریف په تراوو کې وایه، بل څوک په ده پسې ولاړ نه وي، حرام کار دی. دا امامته باندې ودرېدل دا مقام الله نارینه له ورکړی دی، د پیغمبرۍ مقام الله نارینه له ورکړی دی. د عالم دا مقام په دې پورته دی چې دی د الله په کتاب پوهېږي. شیطان ته مرګري راجمع شو. شیطان خو هم څوک دی، ابلیس چې دی نو ده ته خپل اعوان راجمع شو. یاره وی یو خبره کوو، اوس په تا ته پته ولګي، یو خبره کوو، د لوی کتاب نه دزده اوس لګیا یم. شیطان ته وی چې یاره د عالم په مرګ باندې ته خوشحالېږي او د عابد په مرګ نه خوشحالېږي. عابد پېژنې چاته وایي؟ کېدای شي چې من کې ویم نه. عابد دې ته وایي چې د شپې به الله ته په عبادت ولاړ وي، د ورځې به روژه وي ټول عمر، دغه رمضان نه دې ته عابد وایي. وی د عابد په مرګ باندې ته نه خوشحالېږي او د عالم چې مړ شي نو سخته خوشحالي کوي. ورته وی د عالم نه زما سخته یره ده، د نوم عالم نه زه یریږم. او وی ورته وی ولې؟ وی به دا به راته زه وښیم. وی اوس یې راته ښیم. وی لاړ شئ پلانکي خانقاه کې یو عابد دی، د ورځې روژه ده، د شپې په عبادت ولاړ دی، هغه له ورشئ دا تپوس دې وکړئ چې الله دا ځمکې او اسمانونه ټول په یوه بیزه کې انډه کې بندولی شي، انډه کې چې دا ځمکې اسمانونه په دې دونه ورکوټې اګیې کې بند کړي، انډه کې. وی دا الله کولی شي، تاسو ورشئ هغه ته. هغه د خانقاه نه راویستو. وی یاره وی الله دا ځمکه اسمانونه ټول په یوه انډه کې بندولی شي. مې دا ته وایي انډه خو دونه شی دی او ځمکې اسمانونه دا ممکنه نه ده. وی دا نه ده ممکنه. وی ښه وی ورلی وی سوی وی چې دا ممکنه نه ده. وی دا عابد کافر شو،
دا الله د قدرت نه انکار وکړو د علماء خپې خپل کوي هر ځای کې چې علما دي یاره چې عالم وي ګورې ځان ته په دین پوه کا وی بس ټیک ده وی هغه خو کافر شو وی کافر شو که نه شو د الله د قدرت نه منکر شو ان الله علی کل شیء قدیر قدیر خو فعیل وزن دی مبالغه صيغه ده سمعنا ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر شی قادر مطلق دی کامل قدرت دی کامل قادر دی بخوا به داسې خلکو دوی ته پرون په مشکات کې وي چې د خپلو پلارانو خبرې بیا یادې کړې وي نو عزوې داسې دی چې د پلار په خبره پوهېږي نه پلار پسې نه ځي نو څه به د هغه په خبره پېښ شي چې یاره داسې کار دی پرون مې لویه خبره کړې ده یو سړي بیا ډېرې پیسې یو طالب راغلی وي انعام یې راکړه اوهو وی زه خو د دې نه نوم خبر وی زه اوس عالم ته لاړ شئ هغه صرف فرض وغیره کوي یو نور په علم کې لګیا دی وی هغه ته ورشه هغه ته چې لاړل وی الله ځمکې اسمانونه په انډه کې بندوري شي وی او وی ولې انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دغه واجب تعالی کن فیکون دی هغه ته څه ګران نه دی وی دغه مسلمان پاتې شو هغه د عابد کافر شو ایمان یې ورکړو د خدای د قدرت نه منکر شو دقه دی دا علم دا مقام تب ودی علماء پسې دی په دې به دې خدای وبخي بس په دې پسې چې لاړ شي بس دا درله ډېره ده ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ایمان داسې دولت دی چې الله تعالی درکړی دی خو خدای پاک دې موږ او تاسو ته طاقت راکړي کمزوري یو کنه د شپې رمضان ته قرآن عظیم د شپې رمضان دی د ورځې رمضان دی قرآن شریف ته ودرېدل په تراو کې په یاد ویل لاندې ویل د ورځې ویل د شپې ویل او دغه رنګې بیا روژه چې الله موږ او تاسو ته توفیق راکړي یا الله موږ کمزور یو بس ته موږ سره خپل امداد شامل حال کا خبره به دې یاد کړه ډېره ده انشاءالله خیر وي بس په دې لګیا یو هغه زوی مې راته وی دا آیات مه پرېږده وایي دې باندې انګرېز سم پېښ شو نه دې کې لا خبرې پاتې دي واخر دعوانا